بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة. كتاب رياض الصالحين كتاب الجهاد غشرو شیو پرون داغی تعریف او داغی حکم بیان شي. وز باب شروع کیږي په دې کتاب کې چې 214 نمبر باب دی. باب دې په اړه د دې کې چې د جهاد وجوبیت او لازمواله او په جهاد کې دغه شانته د یو د سحر ټیم تیرول او یا د ماخام د غرمې نه وروسته سټیم د خراب په جهاد کې تیرول دا غي فضیلت او غورواله. غدو ویل کېږي د ورځې اول وخت ویل کېږي او روحه ویل کېږي د ورځې اخر وخت ویل کېږي چې یو کس مؤمن مسلمان د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره په جهاد په سنگر کې د ورځې اوله برخه تیر کی یا د ورځې اخره برخه تیر کی داغي فضیلت او غورواله په دی باب کې بیانې. یو لفظ بل لذي حدیث کې دلجتون ته ویل کېږي. دلجه هغه د شپې د اوله برخه سفر ته ویل کېږي. د شپې چې کله اوله برخه کې سفر کې هغه ته دلجتون ویل کېږي او یا غدوتون د ورځې د اول سفر ته ویل کېږي اول ته ویل کېږي او روحه ویل کېږي دا شانته د ورځې اخر ته. الله تعالی قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقاتلوا المشرکین کافة كما يقاتلونکم کافة. الله مؤمنانو ته ترغیب ورکړي jihad کولو تیزی ورکړي چې تاسو مؤمنانو د دې مشرکانو سره جنگ وکړي ټول په اتفاق سره. لکه څنګه چې دا مشرکان او دا کفار دا سره په اتفاق سره جنگ کوي ټول لوزي او د نوم ذاتی د کلمې گویا او سوچ کلمه وی داغي په خلاف باندې په اتفاق باندې جنگ کې حال دا چې خپل منځونو کې قسم اختلافات لري. واعلموا ان الله مع المتقين او الله تعالی به فرمای پوښه مؤمنانو په دې خبره چې یقینا الله ملګری د پرهیزګار خلکو دی چا کې اخلاص وي د الله حکمونو تعمیل کوي د الله د منهیاتو نه ځان ساتي د الله معیت او د الله ملګرتوب د غي سره دی. بل ځکه الله تعالی فرمای سوره بقره کې كتب عليكم القتال وهو كره لكم. اے مومنانو پتا سمانه جهاد او دغه شانته قتال او جنگ د کفارو سره دا فرض کړی شوی دی. حال دا چې تاسو طبيعت دا بدګنی دغه جهاد کې زخمونه تکلیفونه ولګي تندي سفرونه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. او الله فرمایي نذیر چې تاسو یو شی هغه بدګنی طبيعت د بدګنی خو هغه په انجام کې تاسو لپاره خیر یو پاږي کې jihad چې دی طبيعت د انسان او په بدن د انسان مې دا بد لګي خو انجام او عاقبت هغه د هغه عزت دی هغه شرف دی او هغه د شان د فتح د مؤمنانو لپاره. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. او نزیه چې یو شی به تاسو خوښوي خو هغه په انجام کې تاسو لپاره بد وي عاقبت به خراب وي او دغه شان ته انجام به خراب وي. والله يعلم وانتم لا تعلمون. او الله تعالی هغه پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ خلکو. بس کوم حکم چې الله کړی دی باغی کې هم دنیوي خیر ده هم اخروی دا خیر پوت دی. بل ځکه الله تعالی فرمایي سو توبه کې انفروا خفافا وثقالا. اے مومنانو تاسو په jihad کې وځئ. خفافا معنا کدا د اسانته حالت وي وثقالا کدا د سختي حالت وي یا خفافا معنا کتاسو ځوانان استهم په jihad کې وځي کړي jihad حکم دا فرض عین شي وثقالا کتاسو بډاګان سي ټول په jihad کې وځي. وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله. اے مومنانو تاسو د الله په لار کې jihad وکړئ د په مال سره jihad وکړئ او خپل نفسونو سره jihad وکړئ د الله په لار کې مال د الله په لار کې ولګوي ځان د الله په لار کې قربان کړئ ځکه چې الله تاسو رسول درکړي جنت درکړي. بل ځکه الله تعالی ترغیب ورکړي jihad ته سو توبه کې الله تعالی بل ځکه ورسول نمبر آیات کې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله د مؤمنانو سره سودا کوي. سودا دي کوي چې بشک الله تعالی د مؤمنانو د دې نفسونه اخستي دي. الله سودا کړل د مؤمنانو سره چې د مؤمنانو نفسونه الله اخستي دي او اموالهم د مؤمنانو مالونه الله د مؤمنانو اخستي دي
او الله ول قیامت کې زور کوي او دغه شانته مبيعات شه دي مبيعات الله تعالی فرمایي بان لهم الجنه زکه چې یقینا دوی لپاره جنت دی الله فرمایي چې مؤمنانو جنت ورکوم دوی مال ځانم راکړي دوی مالم راکړي او به الله فرمایي يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله فرمایي چې دا مؤمنان د الله په لار کې هغه سودا څه شر دادا ځان څنګه د الله نظر او مال څنګه هغه دا چې د الله په لار کې قتال کوي جنگ کې د کافرانو سره فيقتلون دوی نور قتل کوي کافرانو د الله په لار کې قتل کوي ويقتلون دا مؤمنان هم قتل کیږي او شهیدانيږي وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والفرقان او دا وعده الله تعالی وعده په دې الله تعالی باندې حق او رښتینی چې الله د مؤمنانو نفسونه مولا قصر دی الله جنت ورکړي دي په بدل د دې کې چې دا شان دوی بجنګ کې د الله په لار کې دا وعده الله تعالی په تورات کې دا حکم او په انجیل کې او په قران کې دا حکم دی ومن اوفى بعهده من الله او چا چې د الله په وعده باندې هغه پورواله وکړه د الله طرفنا چې کوم وعده الله تعالی د مؤمنانو اخیسته ده نو فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الله فمتاز خوشاله شي په خپل هغه سودا مني چې کومه سودا تاسو وکړه کومه سوداګری تاسو وکړه کوم تجارت تاسو وکړو چې الله دې ځان ورکو مال دې ورکو او الله جنت ورکو الله فمستاز مبارک شي دا سودا او حقیقت کې تاسو ګټه وکړه وذلك هو الفوز العظیم او الله فمې دغه کار چې دی چې ځانم الله ورکول مالم الله ورکول او الله دې جنت درکې نو الله فمې دا عظیمه کامیابی الله دې متوسط راکړي بل څه الله تعالی فرمای سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الله فما يغا خلق چاغا د مؤمنانو الناس خلق دي او دا شاده عذر والان دي او عذر نه لري او دا ناس ته jihad نه کوي واغه سوچ هغه الله په لاره کې jihad کوي مال سره هم jihad کوي نفسون سره هم jihad کوي دا دواړه به درجو کې او به ثوابونه کې برابر الله فرمایي فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه او الله تعالی هغه خلق مؤمنان مسلمانان چې په مال سره jihad کوي د الله په لاره کې په نفسون سره jihad کوي دا بناس خلق باندې دا په درجو سره د شان د بهتروالي لري او چتوالي لري قاعدين مراد هغه خلک چې هغه عذر والي وكلا وعد الله الحسنى او هل يؤمن سرا الله وعد الجنه كردا وفضل الله المجاهدين على القاعدين باجرا عظيما الله بفرمای چې الله تعالی غوړواله ورکل مجاهدین له جهاد کوونکو خلکو ته مؤمنانو ته الناس ته خلکو باندې په عظیم هغه بدلی سره او عظیم درجو سره درجات منه مغفرة ورحمه او دا ثوابونه چې الله فرمایي دا درجې دي د ثوابونو د بدلو خسته او د طرفه د الله نه او به د الله د خوانه بخشش هم دی بخنم ده او د الله د خوانه مهرباني اعلان هم دی وکانه الله غفور رحیم او الله دې زیات بخونکې مهربان ذات ټول کې آیتونه کې څه ده فضیلت د جهاد دی اخرنه دا ختمي کې سورۃ الصف کې الله فرمای یا ایه الذین آمنوا هل ادلکم علی تجاره اے مومنانو آیتاو څه خبر درنکم پداسي او تجارت باندې پداسي او بزنس باندې پداسي او معامله باندې تونجيكم من عذاب الیم چې تاسو به دغه معاملې کول باندې نجات او خلاصې ملاوي کې د هغه درناک عذاب نه چې هغه جهنم عذاب دی د الله عذاب دی الله خبر درنکم هر یو ډکی دا چې مؤمنی مسلمان یا اخرت منی په جهنم باندې عقیده ساتي په جهاد باندې عقیده ساتي خامخا غوي خامخا سړی دا کی لکیږي چې ردی یو الله مدي یو د دې یو سره وخت چې په زړه عذاب نه بچما الله فرمای دا کار تاسو کوي تؤمنون بالله ورسوله الله من ایمان نوړي د الله پیغمبر من ایمان نوړي بل دا چې وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم او د الله په لار کې jihad کوي په مالونو خپل سره په نفسونو خپل سره دا سودا ده دا نجات د عذاب دی ذالکم خیر لكم ان کنتم تعلمون الله فرمای دغه کارونه غوړه دي تاسو لپاره په اجرونو سره په عزتونو سره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ او تاسو کې قدر هغه د جنتونو پروت او تاسو کې قدر د دې پروتي چې د الله د عذاب نه څوک بچي هغه واقعا کامیاب دي او بل بچي یغفر لكم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار او دغه سودا چې تاسو الله سره وکړه ایمان د الله باندې ایمان پر رسول باندې او jihad مو د الله په لار کې الله به تاسو ګناهونه معافي مو کې او بخنه مو کې او الله به تاسو جنتونو باغون ته داخل کې داسې جنتونو باغونه چې داغه د بنگلو لاندې به ولی بيږي او بل و مساکن طیبه او خسته مزدار بنگلی وي فی جنات عدن دا بچردی دا په هغه جنتونو باغونو کې چې هغه د مشوالي جون دی الله دې مونږ تراکي
ذلك الفوز العظيم او به الله سوي ترغیب ورکي چې دا کامیابی ډیره لویه ده الله د عذاب نه نجات جنت ته داخليدل هغه معنی او د جنت هغه نعمتونه ملاويدل الله په حقیقت کې کامیابی ده او به دنیا دا غزیر ته الله تعالی ذکر کوي د جهاد په وجه باندې او اخرى تحبونها چې کله تاسو جهاد شروع کړئ الله فرمایي نور نعمتونه مشته دي چې تاسو هغه خوي مؤمنانو نصر من الله د الله د خوانه فتح ده د الله د خوانه مدد دی وفتح قریب او کاغه کامیابی ده نږدې چې الله بدل فتح مکه درکې الله بدل خیبر هغه فتح درکې الله بدل فارس او روم فتح درکې د قیامت پر څونه هغه فتح راځي دنیوي هغه ټول به دې کې شامل دي چې کله حقیقت کې بچا کې jihad مادر پاتېږي قوم کو د jihad روحيه جوړي اخلاص وکي د اعلی کلمت الله لپاره جنگيږي الله فرمایي د الله د خوانه د مدد اعلان دی او د تاسو سره نږدې دي فتح اعلان دی الله د مونتراک وبشر المؤمنين اولا نذير دغه شان الله تعالی فرمایي اے پیغمبره مؤمنانو ته زیره ورکا رب العالمین به خبرو مونږ سمو کو توفیق راکړي او الله د خبرو مؤسسه په عمل کې راولي او څومره چې دغه شان په دنیا کې د اعلی کلمت الله لپاره څوک جنگيږي هغه په هر جامه کې د مؤمنانو مسلمانان دي او غیر الله تعالی دغه شان مزید توفیق د خيستا هغه جهادونو ورکي او دغه په جهاد کې الله تعالی خیر او برکت واچي دا کوم ظلم او دا کوم د شک په مؤمنانو باندې شروع دي موږ الله د سوال کو چې رب العالمین دې مظلوم مؤمنانو مسلمانانو مدد وکړي الله تعالی دې مسلمانانو مدد وکړي الله تعالی به کافرانو باندې دوی په بچو باندې دوی په هغه عسکرو باندې کدا اسرائیل دي کدا امریکا د هر دې رب العالمین ادا مسلمانان ته گئی او ځان ظالمان او بدمعشان او دنیا غربونه د ځان خدایان د ځان جوړ کړل رب العالمین خپل هغه دغه شان دغه طيور پر راولېګا الله دغه شان دغه ابابل ور باندې راولېګا الله تعالی تباہ او برباد کا الله تعالی اصلحي غرق کا دې بچو الله بچو په درد باندې اخته کړ زنانو په درد باندې اخته کا رب العالمین د خپل عسكر هغه په خپل منځونو کې به دفاع کا الله تعالی د اسمانه په تندر راو غورځوا رب العالمین د اسمانه په تندر راو غورځوا رب العالمین د غزمکا چې دوی ور باندې اوسېږي او مسلمانانو باندې ظلمونه کوي او دغه شان د پروګرامونو دغه په خلاف باندې برابرۍ رب العالمین تباہ او برباد کا الله د غزمکا په اسمه کې ومنډه رب العالمین سره قدرت نه به کې مونږ ته وخوا الله تعالی ټول مسلمانان کدا عرب دی او که عجم دی کدا دغه شان د سپین دی او که سور دی او که تور دی رب العالمین ستاسو کلمه باندې راټول کا اتفاق اتحاد جوړ کا رب العالمین متفقه متحده کا کینی بغزونه کاغه د قومیت کی کاغه د جبنی دی الله غزم دړو نو باسا موږ ستاسو په ایمان او ستاسو په قران او سنت باندې راټول کا وصلی الله علی نبینا محمد